بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د 12 خوبونو تعبیر کوم. او استخاره مې کړو د یو رشتې لپاره چې څوک راته مونږ کره نو په اوله شپه مې خوب ولید چې یو ویاله وي، ونې وي، اوبه نه وي په ویاله کې، خورخندګان وي، هلکان مونږ پسې راځي، بیا زرک راسره وي او زه یې کورونو کې ورته پټېږم دوی نه. دا خوب څه ده؟ دا استخارې سره ربط لري. نو دې ته تعبیر کېږي ته خپل رازونه چاته ویلي دي وایي دا کورونو کې پټېدل. عام خلک ښه نیت ونه لري، نو دې لپاره موږ منع شوي یو. نبي صلی الله علیه وسلم خپل رازونه هر چاته مه وایي. او کله تاسو یو هدف یو مقصد غواړئ پوره کړئ، هغه په پټه باندې پوره کړئ، ښکاره کوئ مه. نو دغه مثلا ستاسو څوک راځي نو دا هر چاته مه وایه دا شی. والله تعالی اعلم. بیا په دویمه شپه مې بیا استخاره وکړه، بیا مې دا خوب ولیده چې زموږ کور وایي بره وي، د دې هلک د دې څوک زموږ ما پسې راځي وایي د دې کور ښکته وي، او وایي د ښکته کور کې د دوی کور وي او هلته ماته ښکاري مور یې وایي جامې وینځي، کالي وینځي، او دا هلک وایي بس سر کې ډېر خراب عکس یې پورته کړی. نو معنا دا چې تاسو بره یې، یعنې ستاسو قوم، یعنې د قوم له لحاظه مقام و دین و اخلاق له لحاظه کېدای شي ستاسو بره یې او دا خلک ستاسو نه ښکته دي. په دې کې بیا کله کله مشکلات پیدا کېږي. په مذهب کې همدا مسله ده چې باید سیال وي. یو څوک سره څوک واده کوي هغه سیال وي، باید یو بل ته برابر وي. نو که برابر نه وي بیا څه مشکلات پیدا کېږي. نو دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. دریم خوب ده وایي انار امرود زما په اطاق کې وي، وایي ونې وي ښه ډک وي، او ملګری مې بل چا خوب لیدلی زما پیسه کې، هغه هم راسره کار کوي، دا بل کس هم راسره کار کوي، هغه یو غواړي چې دا وشکي یا بل ورته وایي چې دا مه کوه، دا منع کوي. دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا ملګري ډېر ښه خلک دي، صادق دي او خیانت نه کوي، خو تا کې دا سستي ده چې خپل مال ته محفوظ نه ساتي. په اطاق کې ونه څوک نه ږدي، نو معنا دا چې خپل دا مال د تجارت او د کاروبار پیسې دا په خپل اطاق کې ډېر وخت لپاره په میز کې یا په سیف کې پرېږدي، دا کار دی غلط ده. یعنې دا ستا ملګري ستا کارګران صحیح دي، ته هغوی فتنه کې اچوې، خپل مال بې ځایه ږدي، کېدای شي هغوی یو ګناه کې واقع شي. نو شیان دی د دوی په مخ کې مه راخله او مه اخله مه، دوی په مخ کې شمارم مه، ډېر وخت یې هلته یې مه ږده. په دې باندې تعبیر کېږي چې ښه خلک دي، صادق خلک دي، کارګران دي، تښتي خوشحاله یې، خو د ګناه زمینه تا ورته برابر کړې ده. نو دا باید ونه کړي، ځکه په کوټه کې څوک ونه نه کوي، نو هغه باید مناسب ځای کې وي، نو ستا دا مال هم باید مناسب کېږدي. والله تعالی اعلم. وایي څلورم خو د وایي لامبم او صابون مې هم وهلي وي، غسل خانه کې یمه، دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې درته ښه کړي. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته غواړې د ګناهونو نه ځان وساتې، ته استغفار وایې، توبه وباسې، داسې ځای کې اوسېږي چې هلته ګناهونه دي، داسې ملګرو سره ته اوسېږي چې هغوی ډېر ګناهونه کوي، خو ته د پاکۍ اراده لرې، همیشه توبه وباسې، همیشه الله ته متوجه کېږي، او هغه وسایل د پاکۍ برابر کړی ده ځان ته، چې هغه مونځ ده، استغفار ده، جای نماز ده، تلاوت ده، د صابون نه مراد همدغه شیان ده. والله تعالی اعلم. د دې باره کې خوب هم شته چینل کې، نو هغه هم وګورئ انشاءالله. پنځم خوب ده وایي مالټه مې خوړلې وي نیمه. نو یو شی چې په خوب کې وخوړل شي چې پوره وي هغه ښه تعبیر لري. نو تا چې مالټه نیمه خوړلی، نو معنا دا چې کوم رزق کوم شی چې تا ته رسېږي هغه کېدای شي پوره نه وي، یعنې لږ شی به وي، لږ رزق باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. شپږم خوب ده وایي مونځ کې فاتحه صورت وایمه، مکمل صورت فاتحه تعبیر دي. نو دا ستا هغه دعاګانې دي. سورې فاتحه په دې تعبیر کېږي چې ته د الله تعالی اول حقونه ادا کړه، چې هغه د حمد بیانول ده، لکه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، د الله تعالی ښه عظمت زړه کې کښېنوه. نو چې بیا دعا کوې نو انشاءالله دعا دې قبلېږي. شک باندې مه کوه دا کار، ښه صحیح یقین سره وکړه. سورې فاتحه په اول کې هم دغه د الله تعالی عظمت او دغه بزرګي او دغه قدرت او دغه ښیي، حمد بیانېږي، بیا وروسته دعا کېږي. نو دا دعا بیا حتما قبلېږي چې کله ته ښه د الله تعالی عظمت دا په زړه کې راولې او ښه د یقین سره دعا وکړې، نو دعا دې قبلېږي انشاءالله. والله تعالی اعلم. بل اووم خوب ده وایي زه صورت وایم، یو صورت سورې بقره، او څوک مې منع کوي، وایي بار بار کوشش کوم خو هغه منع کوي، هغه سندرې وایي او نور شیان وایي ما منع کوي. نو دا بېکاره ملګرو باندې تعبیر کېږي، یا بېکاره ځای بازار کې چېرته اوسېږي، یا موبایلونه ډېر دي ستاسو په کور کې، او یا ته څه اثرات دي دل باندې. نو سورې بقره څه ده؟ د جن او د شیاطین نه حفاظت صورت ده، چې کوم کور کې ویل کېږي هلته جن او شیطانان نه نږدې کېږي، یا شریرې. نو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته ډېر کوشش کوې د وسواسو نه او د شرورو نه ځان وساتې، څه وسواس او څه شر او څه اثرات در باندې راځي، او ته د دې کوشش کوې چې دا دې نه ځان وساتې، خو دا شیطان او دا نفس او دا موبایل او دا څه وسایل یا بازار یا ملګري د دې باعث کېږي چې ته په دې کې ته کمی اوسې در نه،
او ته نشي کولی دا کارونه تا نه پاتې کېږي. والله تعالی اعلم. اتم خوب د وایي دعا او نفلونه مې وکړ، په خوب کې شنه ګوتمه مې ولیده ښایسته، دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی درته ښه کړي. د ګوتمې خوب په چینل کې شته ویډیو، هغه وګوره انشاءالله، هغه کې تفصیل شته. خو دا په دې باندې تعبیر کېږي ستا ارمان پوره کېږي، دعا دې قبلېږي، څومره ستا خوندور و هغه مه یې خپله، او ستا څه کوم حاجتونه دي کوم مراد دی دغه ټول انشاءالله حاصلوي په دعا سره، په نفلونو سره، په عبادت سره، الله ته په توجه سره او مخلوق ته تمه نه کولو سره. والله تعالی اعلم. نه هم خوب د وایي سخندرو بچي وي، د غټ غواګانې دغه وایي 3 بچي حلالومه، ښه په ارامه باندې حلالومه، ښه په طریقه باندې، او وینې ترې ځي. بیا وایي 3 انسانان راواخلمه، 3 پاخه عمرونو والا، هغه هم وایي حلال کړمه، هغه هم وایي ښه په ارامه باندې. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته سوچونو کې یې او ته ډېر زیات تا باندې بوج ده او ته غواړې چې هغه شیانو نه ځان خلاص کړي، لکه د حلالول هغه وخت انسان کوي چې کله ته یو شي نه تېرېږي او هغه غواړې چې په هغه کې فیصله وکړي او ښه سوچونو نه بعد ښه تشویش او ښه وسواس درته پیدا کېږي، بالاخره د تصمیم نیسي او تا باندې ډېر سخت تمامېږي دا تصمیم، په دغه باندې تعبیر کېږي چې انشاءالله ستا کارونه سرته رسېږي. د دعاګانو حلالول دا کارونو سرته رسېدل، ستا څومره کارونه دي هغه انشاءالله ټول سرته رسېږي. او بیا د انسانانو حلالول هم چې ده دا هم ښه تعبیر لري چې په هغه صورت کې چې د هغه انسانان همداسې عادي ته رانیسي او هېڅ زړه کې دې شی نه راځي، ته ورته حاضرېږي، هغه هم تا ته حاضر ده، هغه هم شی نه وایي، نو بیا ښه تعبیر لري. معنا چې په امتحانونو کې ته کامیابېږي. ابراهیم علیه السلام کله اسماعیل علیه السلام یې حلالوه د الله په حکم، په خوب یې لیدلی و، نو هغه هم راضي و، دا هم راضي و، ښه صحیح راضي ول سره یو بل سره. نو معنا دا چې په دې خوب کې ته هم که دا کسان چې حلالوي که ته هم راځي او دا خلک هم راضي دي، زړه کې هېڅ شی نه ګرځي، نه ته وایې چې دا زه کوم، نه هغوی وایي، نو دا ښه تعبیر لري. بیا همدغه هم په دې باندې تعبیر کېږي چې ته په امتحانونو کې کامیابېږي، الله تعالی تا ته انشاءالله یو عزت یو مقام درکوي. خو چې ته خپل وظیفه او خپل صداقت وکړې او خپل مسؤلیت ادا کړې، نو انشاءالله نور مشکلات دې الله درته حل کوي. والله تعالی اعلم. لسم خوب د وایي اسمان کې محمد صلی الله علیه وسلم نوم معلومېده، وایي ښه ښایسته، ما ویل هر څه رانه واخلې خدایه خو دا نوم پرېږدي. دا هم ښه تعبیر لري. معنا د ایمان زیاتوالي باندې، سنتو باندې عمل او د نبي علیه السلام هغه واقعات اورېدل او د صحابو غوندې ژوند اختیارول او الله تعالی طرف ته توجه، دغه باندې تعبیر کېږي چې ستا الله تعالی څه خپل قدرتونه څه شیان تا ته ښودلي دي، تا عبرت یې اخیستی او ایمان دې زیات شوی، ایمان دې زیاتېږي، ته الله ته نږدې کېږي. والله تعالی اعلم. 11 خو جوړه بوټان لرم، غواړم خرڅ کړم، خاص دوکاندار ته ورځم، هر دوکاندار ته نه ځم، یو دوکاندار په بازار کې هغه ته ورځم او مخې ته یې وږدم دا بوټان او هغه هم وایي بدون د پوښتنې نه یو موټی یې وایي پیسې راواخلي، دا اوسپنیز پیسې 5 ګونان وایي ما ته راکړي، او زه چې حساب یې کړم 40 روپۍ پوره کېږي، یو څه نور هم پاتې کېږي 5 ګونان. وایي داسې زه وګورم غوسه کېږم او وایم ته دا څومره، زما بوټانو ته وګوره څومره ښه، او دا پیسې څومره کم دي، دا پیسې بېرته ورکوم، هغه بېرته بوټان ما ته راکوي او نور غږ هم نه کوي، او بیا ځان سره همدغسې تصمیم نیسم چې هېڅکله زه دا نه خرڅوم. دا ډېر ښه خوب ده، الله تعالی یې ښه کړي. بوټان او بوټ ده په خوب کې یو عزیز یو قیمتي شي باندې، مثلا هغه ملګري دي، دوستان دي، ښه صفتونه د انسان دي، پرده ده، حیا ده، عزت ده، رازونه دي، معنا دغه شیان ته ساتي، دا ته یعنې کوشش کوي چې د دوی حفاظت وکړي او تا ته ښکاره شوی ده د خلکو هغه کم نظري او ساتنیګري، خو ته خپل کوم ارزښتمن شیان دي، تا ته ملګري دي، که دوستان دي، که ښه عملونه دي، که ښه نیت ده، که رازونه دي، په دې ټولو باندې ته پوه شوې. او د 40 نه مراد دا 40 عدد څه پوره ده او څه نور 5 ګونان، دا 40 نه مراد داسې ارامي، داسې شی چې ته کېدای شي یو شی یو ګټه تا ته ورسېږي او هغه ډېر لږ شی ده، ټول عمر باید انسان داسې شی انتخاب کړي چې هغه ټول عمر پکې ارام اوسېږي. والله تعالی اعلم. 12 خوب ده، وایي صفا اوبو کې ماهیان وي، جال ما سره رانیسي مه خلک وي، وایي مخکې په بې ډوله غوندې ماهیان وي، بیا نور اوبو کې، او بیا څه مرغه وي په اوبو کې، وایي په لاس یې نیسم مرغه، او بیا څوک وایي چې دا مرغه ډېر قیمتي ده او وایي دا ښه خرڅېږي. نو په خوب کې دا ماهیان نیول د اوبو نه په جال باندې، دا ډېر ښه تعبیر لري او په چینل کې د دې باره کې ویډیو شته. په کاروبار تجارت باندې چې کله دا ماهي تازه وي، ښایسته وي او په اسانه باندې نیسي، اوبه هم صفا وي، نو معنا کاروبار تجارت یو شی چې ستا لاسته راځي، چې په هر شی تجربه کوي، هر کاروبار ته ځې، او دا مرغان نیول په لاس باندې، معنا داسې ته کوم هدف لري د ګټې او د فایدې، نو هغه انشاءالله په اسانه تا ته لاسته راځي او کوشش به کوې. او څه نور کارونه داسې دي هغه مرغان چې ته وایي بیا یو څه مرغان نور دي هغه په اوبو کې وایي مړه دي او یو پکې ژوندی ده، معنا داسې کاروبار ته اصلي کاروبار او ښه کاروبار چې ده هغه ته چې تا لاس اچولی یا لاس اچوې،
نو هغه هماغه ده چې هغه تازه وي او ښه کاروبار وي، صفا وي او د حرامو دغه پکې نه وي، چلول پکې نه وي، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. نو ویډیو مه ګوره هلته یوټیوب کې دې باره کې ډېر زما چینل کې شته د ماهیانو باره کې یو دانې څه تعبیر لري، څو دانې ماهیان څه تعبیر لري. بل خوب ده او زما ورارګان دي، هغوی وایي چېرته ناست دي، وایي هغوی څه ګناه کړې وي او زه کوټې ته وایم ننوځم، ما سره قیچي بیټي وي لاس کې او وایي زه هغه مجلس ته ننوځم د هغوی ویښته داسې یوې قوده کمومه. دا ډېر ښه تعبیر لري. الله تعالی دې تاسو ته هم ښه کړي او هغوی ته هم په دې باندې تعبیر کېږي که دا ویښته تا په اندازه باندې کټ کړي وي د دوی د سر نه، نو معنا دا چې د دوی څه کوم تشویشونه دي، چې دوی څه کوم کارونه دي، ضرورت دي، دا ټول ته ورته رفع کوې او ته د دوی د ذهنونو او د دوی د فکرونو پالنه او تربیت کوې او دوی هم انشاءالله ستا خبره مني که یو څه کمی زیاتی کېږي نو ته یې متوجه کوې. خو دغه مشکل دا کېده چې ته د ټولو په مخ کې دا کار کوې، د ټولو په مخ کې دا کار مه کوه. کوشش وکړه چې دوی په ارامه باندې په یوازې که اصلاح خبره ورته کوې او څه نصیحت ورته کوي یا څه اعتراض یا څه راهنمایي، هغه د نورو په مخ کې ورته مه وایه چې هغوی کم مه راوله، هغوی چې دې ستا خبره مني او که یو اشتباه یو شی کېږي اصلاح کوشش کوي، هغوی هم ستا خبره مني. دغه باندې تعبیر کېږي. الله تعالی یې درته ښه کړي. او که چېرته داسې وي چې دا ویښته ته زیات کمی بیخي هغوی بد معلومېږي، هغوی ته خفه کېږي، نو معنا دا چې ته داسې کار کوي چې د هغوی ذهني پریشاني ورته پیدا کوي، بې ځایه پرې غږېږي یا بې ځایه پرې اعتراضونه کوي، په دغه باندې تعبیر کېږي. او که په اندازه دې کم کړي وي او هغوی چې ویل یې نه وي نو بیا ښه تعبیر لري، همداسې تعبیر لري چې د هغوی د اصلاح کوشش کوي او هغوی ته ښه نصیحتونه کوي، هغوی پرې عمل کوي او د هغوی فکرونه اراموي او هغوی ته ستا خیر رسېږي. والله تعالی اعلم. دا و نن ورځې خوبونه او الله تعالی دې وکړي ستاسو خپل د خوبونو تعبیر واورئ، مطمئن شئ، ماته کمنټ کې یو اطمینان راکړئ او خوب هم ماته لیږلی همدغه واتساپ نمبر کې ماته ولېږئ، همدغه ستاسو ښکاري. بل نمبرونو کې زما یا بل مسنجرونو کې زما چې ده هغه کې مه لیږئ، هلته مانه هېرېږي پاتې کېږي، بس دغه نمبر ته ولېږئ. دا د هره ورځ پابندي سره ګورم او د همدې نه زه خوبونه لیکم، نورو ته مې فکر نه وي، نور بیا رانه هېرېږي. نور ځایونو کې مسنجر او مسیجونو کې که تاسو لیږئ په واتساپ نه بغیر د همدې نمبر نه بغیر نو هغه مانه بیا پاتې کېږي، بیا به ګیله نه کوئ. تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.